الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او دا الله غزاد ته چې نازلوي باران پس دا هغه نه چې دوی نا امید شي د باران نه نا امید شي الله جل جلاله د رحمت باران راوروي وینشر رحمته او خوروي رحمت خپل الله جل جلاله خپل رحمت خوروي نو مراد نه یا باران دے یا رزق ورکول دی په آسانه باندې وینشر رحمته او خوروي رحمت خپل وهو الولي الحمید دا الله ولی الله ملګری دی او الله مددگار دے د مومنانو الحمیدو چې تعریف کړي شوی دی یو مولا صاحب وی چې باران د الله رحمت ته نو بیا چې باران شروع شنو مولا صاحب تنا پتی زبان تلو چې یاره لوندېږم نو بل والا आवाज ورکو چې مولا صاحب د رحمت نه چرته تختی ورېږه چې رحمت در باندې راوورېږي نو مولا صاحب ولوی دی د وجې نه تختم وی دا رحمت مې د خپو لاندې کېږي نو وی په رحمت مې خپې راځي نو په دې وجه باندې د باران نه وی ځان بچ کوم نو باران د الله رحمت دی وهو لکه حدیث شریف کې راځي وریځ براغه د الله پیغمبر د الله د پیغمبر مخ مبارک باندې بنا گواری اثرات کارشول او چې کله با باران راله نو د الله پیغمبر به خوشاله شو وهو الذي ينزل الغيث د الله غزاد چې نازلوي باران من بعد ما قنطوا پس دا غنه چې دا خلق نا امید شي وینشر رحمته او خوروي رحمت خپل وهو الولي الحمید دا الله ملګری دی او تعریف کړي شوی دی ومن آیاته خلق السماوات والارض او د قدرت د خدا الله نام پیدا کول د اسمانونو او د ځمکې آسمانونه دل پیدا کړي ځمکې دل پیدا کړي دا الله په خپل کامل قدرت پیدا کړي وما بث فيهما من دابه او هغه چې خوار کړي دي فيهما په دې دواړو کې من دابتن ګرځېدونکي آسمان کې هم ګرځېدونکي شته او ځمکه کې هم ګرځېدونکي شته دی پدې کې تاسو د پاره نخې نشانې دي
مختلف رنگونه وي، مختلف شکلونه وي. وهو على جمعهم او دا الله په جمع کولو دا غوی باندې اذا یشاء قدیر هغه وخت کې چې وغواړي قدرت لرونکی دی. الله څومره مخلوقات پیدا کړي چې الله پاک وایي دا ټول را جمع کوم، نو د زرګونو کالو هغه مخلوقات به الله پاک په یو میدان کې را جمع کړي. اوس الله پاک وای مصیبت در ترا پیښ شو، دا ستاسو د لاس ستاسو له پیښ شو. وما اصابکم من مصیبت هغه چې ورسېدلو تاسو ته یو مصیبت فبما کسبت ایدیکم پس په سبب د کسب کولو یا په سبب د هغه چې کسب وکړو لاسونو ستاسو لاسونو کسب کړی د هغې د وجې تاسو له مصیبت را پیښ شو. نو بعضې ټیم کې انسان یوه غلطي وکړي نو الله جل جلاله هغه ته د هغې غلطۍ سزا ورکړي په دې دنیا کې. او ډیر انسان عملونه کړي وي الله ورته د هغې معافي وکړي. وما اصابکم من مصیبت هغه چې ورسېدلو تاسو ته یو مصیبت فبما کسبت ایدیکم په سبب د هغه چې کسب وکړو لاسونو ستاسو. اوس معاشره کې داسې کار وشي مثلا یو سړی په معاشره کې ظلم وکړي، لس کسان ظلمونه وکړي، نو په علاقه باندې زلزله راشي، طوفان راشي او نور سم نقصان علاقې والا ته ورسیږي، نو دا ټول په ټول د هغه یو کس یا د لس کسانو د وجه ټولو ته نقصان ورسېدلو. نو په دې وجه باندې وای تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، د نیکۍ حکم کوئ او خلق د ناروا کار نه منې کوئ چې تاسو هم په امن یې او دا ظالمان هم په امن وي. ظالم له به هم بیا مطلب دا دی چې ظلم ته نه پرېږدي، وایي د ظالم امداد وکړه، د خپل رور امداد وکړه، که ظالمي او که مظلومي، نو وایي د ظالم امداد یا څنګه دی؟ نو وای د ظالم امداد دا دی چې د ظالم لاس ونیسه، ظلم لی مه پرېږده. ویعفو عن کثیر عفه کوي الله د ډېرو خبرو نه. نبی علیه السلام ویو فرمایل چې کله دا آیت شریف نازل شو وی قسم می دی وی په هغه ذات باندې چې د چا په لاس کې زما ساه ده، که تاسو ته یو تیلی سره یو لرګي سره تاسو سرمن وګرېدله یا تاسو ټکره وخوړله یا مدرز وخوړو یا د سر درد در باندې راغی یا په سټ درد در باندې راغی یا په رګ کې د درد راغی، نو دا د ګناه د وجې نه. او کم چې الله پاک تاسو ته معافیانې وکړي هغه ډېر لوی دي. نو علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته وای تاسو ته خبر در کم په ډېر غوره آیت باندې چې د الله په کتاب کې دی، د الله پیغمبر وای مونږ ته بیان فرمایلی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وای زر د چې د دې تفسیر بدلوي بیان کما اے علی کم مصیبت چې تا ته ورسېدلو، مرض در لورسېدلو یا سزا در ملاو شوه یا از بلا در ته په دنیا کې را پیښه شوه، نو دا ستاسو د لاس د کسب د وجې الله جل جلاله بیا ډېر د دې خبرې نه ډېر عزتمند دی چې دنیا کې دله سزا درکه نو آخرت کې دله بیا سزا نه درکوي. او چې کم الله پاک دله دنیا کې عفو وکړي نو د هغې فیصله الله څخه ده. یا دنیا کې چې الله پاک د لوی عفو وکړي نو بیا الله جل جلاله تعالی په آخرت کې د هغې سزا نه درکوي. بل روایت کې راځي د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې د مؤمن تکلیف په دنیا کې د هغه د خطاګانو کفاره ده، مؤمن باندې تکلیف راځي د هغه د ګناهونو هغه کفاره ده. اکرمه رحمه الله وای چې کم تا یو بنده ته مصیبت ورسېدلو
نو دا د ګناه د وجې نه ورته ورسېدلو چې الله پاک هغه ګناه نه معاف کوله مګر په دې مصیبت راتلو سره یا یو درجه انسان ته لیکلی شوي وي هغې ته نه رسېدلو درجې ته نه رسېدلو آخرت کې الله پې مصیبت راولي په دنیا کې هغه درجې ته ور ورسوي خدای به په هغې صبر کوي وما انتم بمعجزین فی الارض او نه یی تاسو عاجزه کوونکي الله لره په ځمکه کې الله چې څه فیصله وکړي هغه بیا څوک بدلولی نه شي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته تاسو د پاره ما سوا د الله نه څوک دوست او نه مددگار ومن آیاته الجوار فی البحر کالأعلام او د نښو د قدرت د الله نام هغه جهازونه دي او هغه بیړۍ دي په سمندر کې کالأعلام په شان د غرونو غونتې سمندرونو کې جهازونه وي داسې وي چې پای کې په زرګونو باندې کمرې وي داسې جهازونه د اوبو جوړ کړي وي چې په زرګونو پکې کمرې وي حالونه وي پکې یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره مخکې به جهازونه په هوا چلیدل الله پاک وایي که چېرې خوښه شي د الله ساکن به کي هوا او بگرزی دا جیازونا روا کی دا ولاړ علا ظهره پشاد سمندر باندیا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بیشک پدی کی خامخا نشانی دی پار دا هر یو صبر کون کی او شکر استون کی حدیث شریف کی راضی الایمان نصفان نصف فی الصبر و نصف فی الشکر ایمان دو حصے دے نیمه حصہ په صبر کې دا او نیمه حصہ ایمان دا په شکر کې دے او یو بکهن بما کسبوا یا هلاکی دیم په سبب د کسب کولو په سبب د هغه چې دوی کسب کړي الله پاک چې دی نو هغه کشتۍ هلاکي کی سمندري طوفان راولي او کشتۍ والا الټه کی او د سمندر اوبو لاندې کړي ویعفو عن کثیرا عفا کوي الله د ډېرو خبرونه ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او پوه شي هغه کسان چې جګړې کوي په آیاتونو زمونږ کې ما لهم من محیص نشته هغوی دپاره څوک من محیص ځای د پناه او ځای د تیښتې دا الله آیاتونو کې جګړې کوي دا منو او دا نه منو دا به څنګه کیږي او دا وایي انسانان چې مړه شي او اډوکي شي او اډوکي مراسته شي او بیا خاوري شي دا وایي څوک ژوندي کوي هلکه ته چا پیدا کړې فما اوتیتم من شیء پس هغه چې درکړی شوي تاسو ته څه څیز فمتاع الحیات الدنیا پس نفع د ژوندون د دنیا تاسو له چې څه شی درکړی شوی په دې دنیا کې نو دا دنیا نفع شوه وما عند الله خیر هغه چې الله څخه دي ډېر غوره دي ډېر بهترین دي وابقا او ډېر باقي پاتې کېدونکي للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون هغه کسانو د پاره چې ایمان راوړي او پر خپل باندې توکل کوي الله نعمتونه د جنت نعمتونه چا د پاره دي نو الله پاک وایي چې دا مؤمنانو د پاره دي او هغه مؤمنان چې پر رب باندې توکل کوي بیا الله پاک نور صفاتونه بیانوي چې د ګناه کبیره نه ځان ساتي او د زناکارۍ نه ځان ساتي او چې کله غصه شي نو بیا معافي کوي
والذین یجتنبون کبائر الاسم هغه کسان چې ځان بچ کوي د لویو ګناهونو نه د لویو ګناهونو نه چې دی هغه ګاډې بچ کوي والفواحش او د زناکارۍ نه و اذا ما غضبوا او هغه وخت کې چې دوی غصه شي هم یغفرون دوی بخشش کوي والذین استجابوا لربهم او نور صفتونه الله پاک بیانوي د مؤمنانو هغه کسان چې خبر او مني د رب خپل د خپل رب خبر او مني په اوامرو او نواهیو کې واقاموا الصلاة او قائم کی منځ وامرهم شورا بینهم او کار دا غوی مشوره کول وی پما بین خپل کې یو کار چې کینو هغه باندې مشوره کوي لکه مثلا نو د ټول دنیا دا مسلمانانو ملکونو دا سربراهان دا را یوځای شي او د ټول دنیا د مسلمانانو ملکونو سربراهان وزیر اعظمان صدران دا را جمع شي او د یو کار د دین کار په مشورو باندې کوي نو بیا دا خلق با دنیا کې غالب وي حدیث شریف کې راځي المستشار مؤتمن چانه چې مشوره طلب کولی شي نو د امانتدار جوړ کړی شوی دی مشوره د نو څوک اخلي نو تا امانتدار جوړ کړی شي نو بیا ښه مشوره وله ورکوه امانت بیا واپس کوه چې څه ښه مشوره در سره یې نه چې ګڼ کپي ور سره بیا پکې وکړي حدیث شریف کې راځي علی رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته چې مستشار امانتدار جوړ کړی شوی چانه چې مشوره غوښتلی شي د امانتدار جوړ کړی شوی کله څوک ته مشوره وغواړي نو بیا د هغه مشوره ورکي چې د خپل ځان د پاره د هغه کوونکی وي یو کار خپل ځان ته خوښوي نو هغه خپل ځان لی کوي نو بل ته د هغې مشوره ورکي ومما رزقناهم ينفقون او دا غنه چې ورکړي دي مونږه هغوی ته خرچ کوي علم والا ورکړی خرچ کوي او مال او دولت والا ورکړی خرچ کوي والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون هغه کسان چې ورسیږي هغوی ته ظلم دوی بدله اخلي یو کس ته پړک وباسي نو دیم ترې یو پړک وباسي والذین اذا اصابهم البغي هغه کسان چې ورسیږي هغوی ته ظلم هم ینتصرون دوی بدل اخلي دوی د هغې چې دی نو هغه بدل واخلي نو دې کې دوه خبرې دي یو بدلا غستل دی دا شریعت جائز کړی دی بدلا غستل جائز دی او بل معافی کول دی نو معافی کول چې دی نو هغه غوره دی چې یو سړی معافی ورته وکړي نو دا غوره خبره ده او که بدلا اخلي نو بدلا غستل ورته مکمل طور سره جائز دی وجزاء سیئات سیئات مثلها او بدلا د بدی د په مثل داغه یو کس در سره څومره بدي وکړله نو دومره بدي ورسره کولی شي یو کس دله ووایي چې الله دې رسوا کا نو ته هم ورته ویلی شي چې تا دې الله رسوا کیه یو کس دل څنګه کنزل وکړه نو تم ورته هغه شانتې کنزل کولی شي یو کس دنه پړک وویستو نو تم ترې نه پړک ایستلی شي
وجزاء سیئات او بدلا د بدی سیئات مثلها بدی دا په مثل د هغې فمن عفا پس هغه چا چې عفا وکړله اوس الله پاک بدلا غستل خو جایز کل خو بیا وایي که چا عفا وکړله واصلح او صلح وکړله په مابین کې فاجره علی الله بس اجر داغه په الله باندې دی داغه اجر چې دی نو هغه بیا په الله باندې دی انه لا يحب الظالمین بیشک الله نخوا خوی ظالمان ولمن انتصر بعد ظلمه او هغه چا چې انتقام واغستلو پس د ظلم نه ظلم په وکړې شو هغه مظلوم ولګېدلو د ظالم نه بدلا انتقام واغستلو فاولئک ما علیہم من سبیلا پس دغه کسان بدلا غستون کی نشته پاغوی باندې سلاره د پکړه بیا باغوی ته څه نشي ویلې انما السبیل نه د الله په دربار کې او نه د عبدالله په دربار کې انما السبیل علی الذین یظلمون الناس بیشک لاره د سزا په هغه کسانو باندې دا چې ظلم کوي په خلکو باندې ظلمونه کوي ویبغون فی الارض بغیر الحق او ظلمونه کوي پزمکه کې پناه کا باندې ظلمونه زیاتی کوي اولئک لهم عذاب علیم دا کسان هغوی د پاره عذاب دردناک دی دی خلکو ته به دردناک عذاب ملاویږي او ظلم کړي ظلم د پاسه ظلم کوي نو الله پاک وایي زه به داسې دردمن کما چې یا به یاد به لري ولمن صبر او خامخا هغه چا چې صبر وکړلو وغفر او بخشش وکړلو ظالم ته ان ذلک لمن عزم الامور بیشک دا مضبوطو کارونو ندی یو سړی صبر وکړو او ظالم ته بخشش وکړو نو الله پاک وایي دا د غوره کارونو ندی د بهترین کارونو ندی ومن یضلل الله فما له من ولی من بعده آغا سوک چی گمراہ کی اللہ نشتا آغا دا پارا سوک دوست چلار ورتاو خی پس دا اللہ نام اوز دا سے خلق وی چی آغا اللہ گمراہ کی نو دا اللہ گمراہ شوی تا سوک لارا نشی خودلے اوز کا دا سے خلق کی آغا دا الله بندگانو گمراه کړی وي نو هغه ته چې د هدایت امید کې دی شي لکه یو سړی دی ناکاره مجلسونو کې کینی او پاسی او د خیر د کار کولو لار د لاس نه اخلاص شوا د خیر کار تی نه کیږي نو چې کلم دا سړی ناکاره مجلسونه پریک دی الله طرف ترا متوجی شي نو دله به الله هدایتو کیا او کو یو سړی الله گمراه کی نو هغه بیا عبدالله هغه بیا نشي په لاره کولی ومن یضلل الله هغه څوک چې گمراه کی هغه لره الله فما له من ولی پس نشته هغه د پاره څوک دوست چې لار ورته وښیي هدایت ولو کی من بعده پس د الله نه وترى الظالمین لما رأوا العذاب ویني به ظالمان هغه وخت چې وویني دوی عذاب ظالمانو چې عذاب ولیدلو چې دا د اوسپنې ګروزونه دي او دا اور دی چې هغه د ګرموالي د وجې نه ګټې ویلي کوي او دا په اور کې خاماران دي نو بیا دی وای چې دا خو خطرناک ځای دی واپسۍ لاره به وشي او که وبه نشي ویقولون وای دا ظالمان هل الی مرد من سبیل
آیاشتا الى مرد واپس ایتا من سبیل لارا وی دنیا ته د واپس کېدو چرته روشته او کنشتا وتراهم یورزون علیها نو فرشتي بولوي چې بس اوس بیا واپس دنیا لتلل نشته دی وتراهم ویني با اغویا یورزون علیها سامړه کولې بشدي اورتا خاشعین من الذل یریدن کی بیام د ذلت سرام ینظرون من طرف خفی ګوري بدوی دی اورتا من طرف خفین په پټه طریقه باندې اورته به مخامخ په یو سترګه بوله ګوري یا د سترګو د زیزمو د لاندې نه به وله ګوري وقال الذين آمنوا وبواي مؤمنان إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بیشک تاوانی هغه کسان دي چې تاوان کې وغورځوله نفسونه خپل او بال بچ خپل پرز د قیامت باندې اوس دنیا کې یو سړی تاوانو کې مال دولت ضایع شي نقصانو کې نو دا دنیا کې خو تاوان حسابي کې خو الله پاک کوئی چې حقيقي تاوان هغه دی چې هغه یو سړی د قیامت پرز هغه په تاوان کې پروزي خپل ځانم په نقصان کې او په تاوان کې وغورځي او بال بچ هم په نقصان او په تاوان کې وغورځي نو اشاره شو دې طرف ته چې د خپل ځان دنیا کې فکر وکړي او د بال بچم فکر وکړي چې د عذاب نه بچ شي الله پاک فرمایي کو انفسکم واهلیکم نارا بچ کئ نفسونه خپل او بال بچ خپل د اور نه خپل ځانم بچ کئ او د بال بچ هم فکر وکړي یا چې د آخرت د اور نه بچ شي یا نو د آخرت فکر هغه د خلکو نه زیات تر پاتې شوی د آخرت طرف ته خلک خیال نه کوي او دنیا کې اوسیږي نو صرف د دنیا کې د ځان د کامیابولو فکر ورسره شته آخرت کې د ځان د کامیابولو فکر پرېښودی دی نو دا نقصان خبره ده او د تاوان خبره ده الا ان الظالمین خبردار بیشک ظالمان فی عذاب مقیم پازاب دائم کے بویم وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله او نشته هغوی د پاره څوک مددګاران چې امدادو کی د دې ظالمانو ما سوا د الله نه حدیث شریف کی راضی الظلم ظلمات یوم القیامت ظلم چې دی هغه تورې تیارې به وي د قیامت پر ورځ باندې دنیا کې به ظلم به نه کې ظلم نه به په خپل ځان باندې ظلم کې لکه مثلا یو کسو هغه لکه حدیث شریف کې راځي او سړی په روجه کې د خپل مزدور نه بوج سپک کړي نو الله جل جلاله بدتم د روجهدار د روجې هم نه ثواب ورکړي نو یو سړی په روجه کې چې دی هغه د ګرمۍ روجې وي نو هغه جومات ته به بیا راتللو او لامبل به وی یاره سار ما دوټ رالی خټه کور ته دننه کړې ده وی ډېر زیات تږی شوی یم نو ما ورته وی چې دوټ رالی خټه دې کور ته په روجه کې دننه کوله نو یو ټرالی به دې دننه کړې وه دوره به نه تږې کېدې نو دا یو قسم له په خپل ځان باندې ظلم شو نو نه به په خپل ځان باندې ظلم کې او نه به په نورو خلکو باندې ظلم کې په سارو به هم ظلم نه کې ومن یضلل الله هغه څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله فما له من سبیل نشته هغه دپاره لاره
استجیبوا لربکم خبر او منی در رب خپلا د خپل رب خبر او منی تاسو د الله پاک اوامر نواهی او ریدا کوي او دا مکوي نو الله پاک وي زما او منی من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله مخکې د دینه چې راشي داسې رضا چې نبوي واپس کېدل هغې رضې د پاره د جانب د الله نه مالکم من ملجئ نبوي تاسو د پاره ځای د پناه یومئذ په دغه ورځ باندې بیا به چېرته پناه کېدی نه شئ پټېدی به نه شئ وما لکم من نکیر نبوي تاسو د پاره انکار نه به دا ویلی شئ چې مونږ دا کار نه دی کړی که وایي چې نه مو دی کړی الله پاک به دله په خوله باندې مهر ووایي لاس او خپې سرمن به ګواهي شروع کړي چې دا کار کړی دی فإن اعرضوا پس که چرې دی خلکو مخ واړولو الله پاک ورته نصیحت کوي خو خلکو مخ اړولی دی د الله د نصیحت منلو نه مني فما ارسلناک علیهم حفیظا نه لیږلی مونږ ته په دوی باندې نګهبان په دې باندې مونږ ته نګهبان نه لیږلی چې ګینې خامخا به ته دی مجبوروي نو الله پاک وایي تا باندې صرف تبلیغ کول دي ان علیکا نشتا پتا باندې الا البلاغ مگر تبلیغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً او بیشک مونږ هغه وخت چې ورسو انسان ته ښېګړه انسان ته روغ صحت ملاو شو سړی په صحت باندې روغ دی 2 منه بورۍ ورته سخکاري نه نو فرح بها دی خوشحاله شي په دې روغ صحت باندې بیا مستیانی شروع کیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچر ورسیگی دتا مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا هغه چې وړاندې کړي دي لاسونو د هغوی د خپل لاس ورته مصیبت عمل بد کړی د هغې ورته سزا میلاو شي نو بیا ګرځېدی هم نشي فإن الانسان کفور بیشک انسان بیا ناشکروي بیا د الله پاک ناشکری کوي کفر شروع کیا الکه بیمار شوی بیا به د الله روح کی نا امید کیږه ما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف الفا الفا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حاضرین و سامعین ته صراط مستقیم هدایت وکړي حاضرین و سامعین شرعی حاجات پوره کړي مریضانو ته روغ صحتونه ورکړي قرضداري قرضونه خلاص کړي بېروزګارو ته حلال او پاک روزګارونه ورکړي بېکورو ته آسان باندې کورونه ورکړي الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض